بڑومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی، ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و، دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژنه، دا پیژنه دا څوک دی والله کده خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې داغه خلا څنګه وا، داغه غاخونه څنګه وو. اوس زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک؟ داغه پوزه څنګه وا، سترګې څنګه وي، د سر وختې څو قسمه وو ویلې شي چې لاسونه څنګه وو، بلار تللې څنګه وو، لباس څنګه وو، پټکې څنګه وو، صادر څنګه وو، د چهره بناوټ څنګه وو، دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینه. اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک وښیي ته به وایې چې دا پلانې دی، وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما. کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به وایې چې دا پلانې دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلی نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړم. نو ملائکه به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې، او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملائکه به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي، کله پاس وروړي او کله لاندې.